مسافرو سدیس او یاسین روان دي را سره پارک ته شنې چې مې ځان سره راغستې دي د سدیس نه به تپوس وکړو. سدیس څنګه یې جوړي او دا څوک دی دا څنګه در سره څوک دی یو موچو خو تنواله یار زه چې زو پارک ته د خیر سره راځه چې مخکې به نوره ویډیو کوو راځه چې زو راځئ دواړه راځئ نه ګاډي کې نه ځو نن به پخپوز لاړ شو راځئ. سدیس او یاسین مې ځان سره روان کړي دي پارک ته. تاسو ټولو ته به مونږ وښیو ژوند د مسافرو چې مسافریت کې څنګه ژوند تېرېږي او مونږ به نور چیرش کوو الوچې چې شی او راځئ چې الوچې به هم راوشکو او پارک ته به لاړ شو هلته به شنې چای هم وڅښو او تاسو سره به ګپ شپ هم ولګو. راځئ چې ګورو الوچو پسې راغللو د خیره سره تاسو باندې به د الوچې وګورو. دلته نیوزیلینډ کې پسرلی دی الوچې هم پخ شوي دي خو نن مې بل شان د الوچو ته راوستي چې دا الوچې مې در باندې مخکې نه مې کتلې غټې غټې الوچې دي لکه زه چې هلته ویډیوګانو کې وایم که نه چې غټې غټې الوچې نیسي نو دا الوچې چې دا ډېرې غټې غټې دي. زه به یې در باندې اوس وګورم ملګرو دا تاسو پخپله کتلی شئ ډېرې غټې غټې الوچې دي او زه به یو جمپ هم ووم دلته دغه شنه دا وګورئ دا بیا ډېرې خوږې دي تاسو بیخي سره راښکولې سدیسه ګورو چې کله مسافر یې او شنې چې هم ځان ته چغولي او دا شنې چې څښئ سخته مزه کوي. دلته خو نیوزیلینډ کې پسرلی او زما محترم ملک صاحب ما سره ناست دی ملک صاحب د چیز ډېر سخت شوقي دی دا مې وړکې زوی دی او ډېر سخت شوقي دی د چي یاسینه دا اوس تیار ورله ناست دی دا ډېر ګرم دی زویخه نو ښایسته هوا لګېږي او نیوزیلینډ کې پسرلی دی شاید ستاسو ځینو کې یخني په موږ باندې دا پسرلی پیرزو کوي او په تاسو واورې پیرزو دا ماحول که زه تاسو ته وښیم دا کیمره به خواته واړو دا الوچې مو ګورئ غټې غټې الوچې دي